ګوره نازکې د دې شینه نه په قلار شه هغه خو د برنډې سیکل دي چې چا په مخه که نو د هغه دی ملک صاحب تاسو دا خبرې ما ته بار بار ولې کوې په هغه زما څه وي څه مې په هغه سپرلي چې نه مې پې غوا سرې ونسخي زه په هغه څه کومه دا خبره خو درته زم کوم که نه چې په هغه مې څه کار نشته وای شینا دی وای یا الله خیر یا الله پردې راواچي یا الله پردې راواچي وای چلچي ماما سلام علیکم وعلیکم سلام دا خو نازکه ده در سره او که نه ولې والله چې هغه مشرانو صحیح خبره کړې ده بل ته مسلې کوي په خپله پې حملې کوي دا اوس چې کوم دی نو ما ته مسلې کوي او په خپله دې په مخ کې سیټ کې کېنولې ماله به مله پاک اپیکس راکړي ښه هلکه د دې مخې نه مې لر شه ګنې ډز به مې د نوښ کې دې کې د مسلو او د حملو څه خبره ده او نو خامخا اوس خو به دا خبرې کوي والله کو دې ټیم کې څوک هم په ځان پوهېږي نازکې دا لږ رامنه ځان خرابوي دا خو زما د کلي عزت دی چې اوس پیاده روانه ده او په لارو کوڅو کې څه پته لګي ما ځان سره راوخېجولی نو په دې کې د بدو څه خبره ده نو ستا د کلي عزت ته دغه شان زما هم د کلي عزت دی زه مو ته څه په بده خو د نه ګورم ښځه کومې په قهر د مولا اخته شي خوله سمه خوځوه غلطه بیا خوځومه زه یې مړه زه هلکه د دې مخې نه مې روک شه ګنې د لاسه مې نور خرابېږي ګورې مرچکي ماما ډېر بل شانتې انسان یې ما ته دې پته ولګېده ښه زه وشم هله وای ملک صاحب څه به کېږي دا خو د خولې نه داسې خلاص دی خدای مه که چېرته مامي ته مې ونوي ماما ته مې ونوي وای په شرم بو هېڅ غم مه کوه چې برچکي خان ژوندی که نه نو ستا یو ویښته هم رانه څوک نشي ادارولی هېڅ غم مه کوه راځه چې ځو وای برچکي ماما دا دې څوک ما دلته کوزه کوم داسې پیاده به لاړه شم خیر دی نه نه کوزېږې ولې زه یم که نه چې زه یم ته څه غم کوې وای په سپینه لمن مې تور داغونه لګي یا الله پردې راواچې خدای داسې به دله وکړم چې د شینا به څوک نوم هم نه علي Luki, raja-raja, makan Luki, makan di sini kali ini. السلام علیکم وعلیکم السلام. ممي ساټه مړی صفا خبره ده ته کوم ته خو کینات بچې ته چل چوي د خلک الیک سلیکو کی الیک د پښړق نه ولې ما بلو چې مال مخ لراله چې زه نازک سره ولاړو ما چوته لګېدې د اسمان سره خبرې کولې او نن دې ته په ثبوت سره خېمه په پروف سره خېمه چې د مرچکي ماما سره په مخ کې سیټ کې ناستې دو خپېم په بل اړولې دو لا میک اپ یې ځان نه کوو الا تا ولیده خود په دې خپلو بختورو باندې مې ولیده په دې خپلو بختورو وایي زه به تا ته دروغ وایم څه دروغ خو نه وې که دروغ وایم تا د خدای پاک تباه و برباده کړي ولې به دروغ ښځه تا د خدای تباه و برباده کړي بس ومې لیدله د مرچکي ماما سره په هونډا اپیکس کې ناستې او ګرځېدله ښه مزېداره ګرځېدله سپین غوندې گاړه خو نه هغه سپین غوندې کې ګاډی دی الله ما ته وایي وي هغه چېرې چې کوم ما ورته هغه بله ویم ته هغه چېرې ولاړه وي نو ویم وي نه ما هغه چېرې چې کوم وي دا یې دروغ وی اوس ورسره گاړو کې ناسته وه او تا په کوم اړخ لاړو کوم خوا لاړو لاړل نه دي هغلته ولاړو ما ورته ویله مال به زه خپلې ګپې شپې لګوئ ویل ټیک ته ما ویل بس کیا خیال کوي وی ټیک ہے ایسه تې رالمه زه به چېرته لاړ شه دا به خدای پاک کور ته راولي زه به دې وخت ښه ده بس ټیک ده زه د نظمه خو ګورې نه ورته ما یاد کړو نه چې کوم دی په شیطانۍ واخلئ ښه زما خوښه ده نو څه توپان خو رانهلې ټیک ده که نه دا چلونه مه کوه ساپاس میرو انسانه دا جنې به دا به ما په دې کلي کې شرموي اوس ملک سره په غاړو کې ناسته ده الله غرقه امین دوا کوم 2 लाख شریف روپیا زما مور پلارو یا الله مور یا الله زما دا خاوند دې کور برابر یا الله زما د اندروړګۍ له د ماښام مازدیګر ترمنځ زما ګراول یا الله کل یم خوشحاله د دې لاسه ماته زما خاوند کور پرېښودو او زما عزت نه دی خدایه پاک د خلکو د مخې توره سپېږي امین
وی په کاسرګې دې کړه خوا یخه وي اوس دې تسبیح راواغستې چې ملا شومه دا خواږه مطلب تا یخه کوم ولې بیا مې څه چل کړی دی الله وی بیا می څه چل کړی دی د وایه وې څه چل ما نه دی کړی کومه لوبه تا نه ده کړی تو پاغه د ملک صاحب سره په ګاډي کې ناست او ګرځي ولا په ګاډي کې میکاپ شي کټ بای ولې دغه وی څه می نه دی کړی هغه سره ګاډي کې ناست میکاپ شیکاپ کې تاله شرم نه درځي ته دا نه وې چې دا ماما به می څه وایي چې هغه راشي هغه ته به خلک وایي چې ورچه وګوره په ګاډو کې پردي سړو سره ناست دی بای دغه دی تا ته چې وې نه وې زه کله ناست یم الله دقه ځای کې خو نه پیس یم د باندې هغه دروغ نه دی ویلی هغه ساده انسان دی خو دروغ نه وایي چا څوک یادې ناجانې ماز دې موچت نه کوم وایا پرېږده زما جانې ته پرېږده زه بې اوچت کمله وایا شینا راته ویلي و که نه هغه راغلی و ما ته یې وویلې وی الله دې د شنې سترګې خورې کې دا خو غلخور دروغجن انسان دی ته د هغه په خبرو کې راغلی دا د غلخور دی ولې نه ده ما ته پته وه چې ته به نور څونه ګلونه کرې مړې مامیه سې ناجیزه مه کوه ته په ما پسې د هغه په سر باندې تهمتونه تړې هغه خو ما ته په خپله په لارو کې ودرېږي نو هغه وایي ما سره واده وکړه هغه له ما پیغورونه ورکړي دي نو هغه اوس په ما تهمت لګوي دروغ وایي تهمت ته باندې نه لګوي دا ته هم دا لوبه کړې د هغه دروغ نه دي ویلې یا الله شینا خدای شینا بنده الله دې چیرې خوشحاله مه که دا دې راته اوس څه اورونه وایي زه اوس څه وکړم زما څوک خپل ځان به وشرموي الله دې نه کړي چې زه به تا شرموم یا به ځان شرموم څنګه یې مامي په سر دې سم دړو ما چې یو پټې زور پې دله وکړ هزارو کېږه زه در باندې څه کومه زه به اوس کمرې ته ورشم یو پټې خپل کپړې هر څه چینج کومه لګي اوسه والله که رانه خلاص شي ولې ستا څه خیال دی ستا څه خیال دی ولې ما درته څه ویلي دي وله ما په اسمان خو خدای په ځمکه راکړي تاسو ما درته څه ویلي دي ګوره ښه ډېغه به کېږي نه ګورئ الله دې په خوله کې خاماران راښکاره کړه ډېر ضرورت و چې ته زمونږ کور ته راتلو شیطانې دې کول شیطانې مې نه کوو هلته چې کوم دی مرچکۍ ماما په ما باندې شیطاني کوي ما ویل چې د مرچکي ماما دا غرور او تکبر زه ختم کړم ښه د غرور او تکبر ختم کړي او دې کې منګکوره نه نوته منګکوره مې شتو ښه اوس پرې منګکوره کړم اوس په تا ته چا وي چې زمونږ کور ته راځو زما مامي ته را خبرې کوه والله دومره بدې ښکاري په مینه خبرې وکړو نو ایله ښځه به ښکاره شي وي مړې مشلق دې ستا غمي نه ولګي الله دې تباه برباد کړو نو د خبرې معلومات کوه نه هغه خو زه بوتلم ما تېره سنټر غځې خولو چې دا ځای صحیح دی دلته سنټر جوړ کړو که جوړ نه کړو نو ستا اوس د پردي سړي سره سیمه ده زه به دې بوځم او په لاره د دنیا ځای نه وښیم چې دلته به امساس کوي زما ترور زوی خو د ماما زوی نو مرچکۍ ماما ستاسو هغه خو د کلي ملک دی ستا ما کړلي ما ډکه ورکشه ماړې دا خو دنیا انډرپلې کړي دي ته د مرچکي ماما نه څه خبرې لګیای بس چې څه دي ویله هلکه په سړیتوب دې پوهېږم که نه خو نن د پس نه زما مخې ته رالي یا زمونږ کور ته رالي که نه څه خبره دې وکړو نو دا غوږونه به مې د نستي درځم به خو په جاغ کې به درځم نازکې ځان نه به راته ډېره معقوله خانه نڅا دی شوتل خانه یې او شوتل خانه به اوسې او که نه کوم به دغه شان پته ده چې ماما مې نشته روک شوی دی د مامي د لاسه مې درګړي چېرته تللی دی او ماما خو دې مټي ستلی دی یو ورځ به دې پسې مامي مټي ځلاړي الله دې تا هم مټي بوځي امین تا پسې الله دې تام سر مې در باندې په دې کاڼ مې در باندې څه وښلې که نه مړې ما ته ګوره ښکارېږه مه ګوره زما دوه قمره زړه دی دوه قمرې دومره زړه مې دی مهرباني وعلیکم السلام ولې ورته ځکه ورتانګم چې ستا د لاسه په ټول کلي کې په خپل کور کې بدنامه شي نه نو اخر ولې ما ګناه څه کړې ګناه دې دا کړې چې مشر سړی و پېغلې جینکۍ ګرځې دا دې ګناه کړې ده ولې ته د ګناه نه وې نه ګرځو به خو د هغې کار خدمت د یو مسلمان او بل خدمت کول دا چې کوم دی فرض دی چا چې د یو مسلمان حاجت پوره کړو شرعي نو خدای پاک به بیا حاجتونه ولې دا زه چې د حاجت پوره کوم دی چې زه ما سره واده وکړه دا ولې حاجت د دې نه دی زما نه دی ایوي چې دې ځای ته تللی نه وې مړ به نه وې الله دې مړ کړه وایم داسې به دې روکم شیناک ور په هغه ورځ هم ته ما ته په حلوا کې ازغې جوړ شوی موږي او نیغ کېدې د موټر مخې لرالي او پر یې ګاډي پورې به مې تړلی او راښکلې به دا اوس د ده خبرې ده د دې ته هم خوښې خبرې
دا کور ته تللی دوم مامي ته مې ټولې شیطانې کړي ده ته مې وویل چې زه تاسو ها. ګاډي کې نه کښېنم نه کښېنم بندي کار کې کاری چې کم دی نه ګریږي نو هغه مه ګروه ګروم به ځه ګروم به خو په جک کې به ګروم ځه داسې په خپله خو چې کم دی نو ګرولي دي یا پاکه ځه اوس په څه باندې پوه کړو نازکې اوس دا زما ګناه شوه هیڅ ستا ګناه نه ده سر یو بل نه مات کړې زه درنه لاړم دې خوا راشه یوه خبره ته کوم چې نه کو پیسې دې پکاري نور د کار خدمت یې رامنځ راواچوه خو د دې جینۍ باره کې ګورې ما له مخې له را نه شي هله اوس راشه که نه بوډاګان په نالت شوي دي اوس لکه ستا هم خوښه ده د شرمېدو عمر خو همدا وي که نه د خدای تعالی کمبخته مړه مرچکي ماما ښه په قلاره باندې کښېنه د جینۍ زه ځان له کوم او مال یې وکړه مسلمانه دوا به درته کومه داسې کار وکړه چې ته له ماشوم بې ظالمه لینده بدله والم او چې د چیتې مرغۍ وله او د دې قصو قطارونه قلار شه چاته تا ته یې ویم که نه بله ور چې راته ویلې چې ته خو غټ سنډی نن راته یې وړوکې ماشوم یې دا بیا څنګه خبره شوه پاکه نو چې زه دې څه ویم وي دا بادام یې څه وی زه دې یو ځای وم او ته بل ځای غږېږې صحیح ځای وښه نو صحیح ځای اواز به کوي او که نه مړه لګیایي یوه خبره مې ته واوره په کلو غوږونو ګوره چې بیا زما مخې له په دې باره کې را نه شي راځم به خو په جک کې به راځم دا راځم به ده ته دې اوس خیال دی په خپله ورته اوس د جوارې دانې اچوئ اوس زه به ستا خوښ شم مرچکي ماما والله قرآن دا جینۍ وکړي